بسم الله الرحمن الرحیم. لسمه برخه. پوښتنه: غواړم چې تاسو په هغه کارونو رڼا واچوئ کوم چې کلیسای د اسلام او مسلمانانو په خلاف سرته رسوي او تاسو په هغوی کې خپله برخه اخیستې وي. جواب: په 1981 میلادي کال کې د امریکا د ټکساس په ایالات کې یو پټ سیمینار جوړ شو چې زه د هغې فعال غړی وم. د دې سیمینار شعار دا و چې د اسلام د پرمختیا سره څنګه مقابله وکړو. په دې سیمینار کې اسلامي هیوادونه په فعال او ډیر فعال باندې وویشل شول چې په پرمختللي اسلامي هیوادونو کې مصر، عراق، پاکستان هم شامل وو. په اسلام باندې مینو هیوادونو کې ایران، افغانستان، تاجکستان، چچنیا، سویډن، چاد او ترکیه وشمارل شول. په دې سیمینار کې ګډون کوونکي هیوادونو ته قناعت ورکړل شو چې په اړوند موضوع باندې پوره پلټنې او تحقیقات وکړي او د مهمو پوښتنې ته جواب پیدا کړي چې څرنګه کولی شو په دې هیوادونو کې ځان ننباسو او هغوی مسیحیت ته راوبولو. که دا کار نشي کېدلی نو باید د خلکو ترمنځ اختلافات، فساد او شخړې را پیدا کړو او همدارنګه کار یې په افغانستان کې سرته ورساوه. یو موټی هیواد و چې په ډلو ټپلې وویشو او بیا یې د دې ډلو ترمنځ جګړه هم پیل کړه. د هرې ډلې لپاره یې خپل کومکونه له جلا لارو څخه ورسول. همدا کار یې د ایران په هکله هم پیل کړ. هغوی یې د قومي قبایلي تعصباتو په نوم خلک سره جلا کړل او شیعه او سني ترمنځ یې داسې اختلافات منځته راوړل چې بیا سره یو ځای نشي. نن چې موږ او تاسو د ایران او خلیجي هیوادونو ترمنځ کوم اختلافات او دښمنۍ ګورو هغه د همدې کلیسایي فعالیت نتیجه ده. کله چې کلیسا سویډن ته راغله نو په جنوب کې د اسلام دین ډیر غالب او قوي وموند او دا یې ولیدل چې سویډن د ډیری اسلامي هیوادونو سره ګاونډی دی. د هغه وخت انګریسي حاکم سویډن ته امر وکړ چې د خپل کفالت لاندې سیمو ته قانون جوړ کړي کوم چې د شمال او جنوب خلک یو بل ته نه پریښودل او په خپلو کې تلل راتلل منع کړل، تر دې چې د سویډن په جنوب کې مسیحیت خپور شو او وده یې وکړه او مسلمانان په اقلیت کې راغلل. دا قانون د سویډن تر ازادۍ او استقلال پورې نافذ و، تر هغې چې په کال 1956 کې سویډن خپله ازادي واخیسته. په لومړي وخت کې کلیسا د سویډن د اسلامي حرکت پر خلاف پلانونه جوړ کړل، ځکه هغوی په دې باور وو چې همدا حرکت په سویډن کې د مسیحیت مخه نیسي.